السلام علیکم ملګرو مازجانې چې دی نو د مرګ نه مخکې یو پیغام ورکړی او ټولو پښتنو ته ویل که زه د دنیا نه لاړم که نه نو ویل زما اصل قاتلان چې دي نو دا قسمه خلک دي. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. کله چې تاسو ته پته ده مازجانې باندې ډېر زیات تکلیف راغلی او هغه ته ډېر زیات په ساه کې تکلیف و، نو هغه دا یوه خبره کوله چې زه بهر ملک ته ځمه، بهر ملک کې به علاج کېږي. خو هغه چې و نو هغه ډېر زیات کوښښ وکړو وزیر اعظم ته، وزیر اعلی ته دا خبره رسولی وه چې تاسو داسې چل وکړئ چې د دې چې کومه د پاسپورټ کې چې کومه مسله ده نو دا تاسو حل کړئ او چې دا بهر ملک ته لاړ شي. خو پرونی داسې ورځ وه چې د هغه کومه مسله چې وه نو هغه حل شوه او هغه بیا بهر ملک ته تللو، لکه انډیا کې هغه علاج کړی، تقریبا 2.5 کروړ روپۍ د هغه په علاج باندې راتللې او د بده مرغه چې هغه د دنیا نه لاړو. ملګرو خو اصل قاتلان یې څوک دي چې مکمل وګورئ چې اصل قاتلان هغه کوم یاد کړل چې کوم کسان زما قاتلان دي. ویډیو ضرور وګورئ که نه چې تاسو هم د مازجانې خبرې په خپلې واورئ که نه. یو وړوکی شان ماشوم او ډېر زیات قابل هلک و، نو تاسو دا ویډیو وګورئ که نه چې په دې ویډیو کې هغه کوم کسان یادوي چې زما اصل قاتلان څوک دي. अगर मुझे कुछ हुआ पूरी कौम को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे जिम्मेवार वही हुकूमत अल यमीन गंडापुर है।